د نیوز پریس چینل لیدونکو السلام علیکم. ستړي مشئ، پام وکړئ تازه لاندو مهمو خبرونو ته. رینا میری وایي د نجونو ښوونځیو د بیا پرانیستلو مسألې په طالبانو کې اختلافات پیدا کړي. د افغان ښځو لپاره د امریکا ځانګړې استازې رینا میری وایي چې د افغان نجونو د ښوونځیو بیا پرانیستلو مسألې د طالبانو ترمنځ خپلمنځي اختلافات پیدا کړي دي. نوموړې د ترکیې RT خبري شبکې سره په خبرو کې ویلي چې د طالبانو په لیکو کې داسې کسان هم شته چې افغانستان ته په هغه سترګه نه ګوري لکه څرنګه چې دی. وایي د دوی په ذهنونو کې د افغانستان غیر واقعي تصویر دی، داسې افغانستان چې د اسلام د افسانوي مفکورې پر بنسټ ولاړ وي. که دوی په همدې ډول خپل سخت دریځۍ ته دوام ورکړي، غورځنګ ویشل کېدای شي او افغانستان له ماتې سره مخامخ وي. د طالبانو د اګست له 15مې وروسته په افغانستان کې د نجونو ښوونځي وتړل او لا هم نه دي پرانیستل شوي. که څه هم د طالبانو پوهنې وزارت ژمنه کړې وه چې د نوي تعلیمي کال د پیل سره به د ټولو نجونو او هلکانو ښوونځي پرانیزي، خو د طالبانو مشر له شپږم ټولګي د پورته نجونو ښوونځي تر نامعلومه نیټې بند کړل. د امریکا ځانګړی استازی وایي دا ډیره خواشینونکې ده چې طالبانو له خپلو ژمنو سره بیا هم د نجونو د ښوونځیو د بندولو پریکړه کړې. نوموړي خبرداری ورکړی که طالبان د نړۍ غوښتنې ونه مني، د بندیزونو د لرې کېدو او په رسمیت پېژندلو تمه دې هم نه کوي. طالبانو بیا تر اوسه له شپږم ټولګي د پورته نجونو د ښوونځیو بیا پرانیستو په تړاو څه نه دي ویلي. او ملګري ملتونه وایي افغانستان سره اوسنۍ مرستې بسنه نه کوي. ملګري ملتونه وایي افغانستان کې اوسنۍ بشردوستانه مرستې بسنه نه کوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د پراختیا پروګرام رئیس عبدالله ویلي افغانستان کې د خلکو د ژغورنې لپاره د دوی پر هوساینه لا ډیر کار ته اړتیا ده. د په وینا تر هغې چې نړیواله ټولنه د افغانانو د ژغورنې او اقتصادي وده لپاره یو پیاوړی او پراخ پروګرام پیل نه کړي، اوسنۍ بشري مرستې به پایله ونه لري او بسنه به هم ونه کړي. قدرمنو لیدونکو له غوږ نیونې مه مننه.